بل یو عمل چې هغه مخکې موږ یو پیر یو جمعه کې بیان کړی و، خو بیا به بیان کو، هغه دا موضوع نه وه، بله موضوع کې بیان کړی د قرض په حوالې سره. هغه دا دی چې کله ته چاله قرض ورکي او دا احسانا ته ورکي د الله د رضا لپاره ولا ورکي، نو چې کله دا قرض تا غله ورکو یو تاریخ ته وسره ټک چې پلاني تاریخ باندې به ته ماته خپل قرض واپس کې، د دغه تاریخ پورې هر ورځ تا ته دومره ثواب میلاویږي لکه چې دغه پیسې تا صدقه کړي. ډېر خلک دا تپوس کوي یاره جی زه چې را پیسې ورکم زما پیسې میاشت بندېږي کال بندېږي دا پس کې بندېږي په دې باندې خو زه ډېر څه ګټلی شم ډېرې پیسې پې ګټلی شم. نو چل کوي هیله کوي دوکه کوي، کله تې ځمکه ګاڼه کوي کله تې دوکان ګاڼه کوي او کله تې ښکاره سود اخلي زما پیسې په څه کې بندېږي. دا تپوس کوي که نه کوي؟ هر یو کس دا تپوس کوي. مونږ یو دا جنت ګټل دا خو هم څه آسان کار نه دی، دا نیکي ګټل تا ته څه فایده نه معلومیږي، دا ثواب ګټل تا ته څه فایده نه معلومیږي چې دا ثواب ته وګټې. ته صرف د پیسو وګئ د ثواب وګئ نه چې ته لګیا زما پیسې په څه کې بندېږي او دومره ټیم کې ما ډېر څه ګټلی شو، هر ورځ دومره ثواب ګټې لکه دغه پیسې چې تا صدقه کړي. او چې کله بیا تاریخ تیر شي بیا خو لا بل شان ثواب دی. امام احمد ابن حنبل رحمه الله خپل مسند کې، امام ابن ماجه خپل سنن کې صحیح روایت نقل کړی د نبی صلی الله علیه وسلم. دا صحابي دی بریده رضی الله عنه فرمایي ما د نبی صلی الله علیه وسلم نه پیری واورې دی ویلي من اندر معسرا چا چې یو تندست سړی تنگ دست چې لاس یې تنگ دی قرض دی ولا ورکړی دی او ترې مهلت ورکوم فله کل یوم مثله صدقه در پاره هر ورځ دومره ثواب دی لکه چې دا مال صدقه کړی. وی ثم سمعته بیا مې ترې واورېدل یقول چې ویلې من اندر معسرا فله کل یوم مثلیه صدقه چا چې یو تنگ دست ته مهلت ورکو ته انتظار وکړو نو د هغه دپاره دومره ثواب دی لکه چې دوشن صدقې کړي. ما ورته ویل یا رسول الله پرون مې دنه اورېدلي وو بل اوس مې دنه اورېدلي وو چې تا ویل چې څوک چاله قرض ورکي نو دومره ثواب ورته میلاویږي لکه چې هغې صدقه کړی، او اوس دې ویلی چې د هغې دوچن ورته میلاویږي. نبی صلی الله علیه وسلم ورته وفرمایل چې کله څوک چاله قرض ورکي او تاریخ ورسره کېږي دا تاریخ پورې دا نیټې پورې دته دومره ثواب میلاویږي لکه چې دقه صدقه کړي. او چې کله هغه تاریخ تیر شو او بیا هم ورته صبر وکړي نیټه تیره شي او بیا هم ورته صبر کوي دومره اجر ورته میلاویږي لکه چې دوچنې صدقه کړی. مثال په طور باندې یو سړی دی تا وله 10,000 روپۍ ورکړي 1,00,000 روپۍ دی وله ورکړي چې 1,00,000 روپۍ دی وله ورکړي نو تاریخ ته ورسره کېښوده چې ما ته به یوه میاشت بعد دا پیسې راکې نو دومره اجر تا ته هره ورځ میلاویږي لکه چې 1,00,000 روپۍ دې صدقه کړي. او چې کله بیا تاریخ تیر شو لږ صبر دی ورته وکړو انتظار دی ورته وکړو دومره ثواب دی لکه چې 2,00,000 روپۍ هره ورځ ته صدقه کې هره ورځ دومره عظیم اجر او ثواب تا په قرض ورکولو کې میلاویږي موږ ته. خو نن موږ قرض خلکو له نه ورکوي. نقصانات خو د دواړو طرف نه دي که نه؟ نقصانات خو دا دي چې چاله قرض ورکي نو د هغه به ښه وس کېږي ټال مټول به کوي ټال مټول به کوي نن در کوم سبا در کوم نن در کوم سبا در کومه نو د هغې د وجې نه خلک د دې ثواب نه محرومه شو. راشه ورته ویې وه یاره جي زما سره څه نشته دی لږ صبر راته وکړه د انسانیت په طریقه باندې ورته ویې وه نو تا ته به خامخا سړی صبر کوي. خو چې کله ته ښه وس تې رسېږي او ښه صحتمند او طاقتور م او قلارې کور ناست یې او هېڅ درک دې نه لګي چې چاله قرض پیدا کړي چې په خپله تاله سبا سړی قرض نه درکوي نو نقصان څه زمونږ هم دی. نو د هغې د وجې نه اوس چې څوک چاله قرض ورکوي جو خامخا وایي یاره پټی راته ولیکه فلان راته ولیکه فلان راته ولیکه نو د یوې ګناه په وجه باندې بل هم په ګناه کې مبتلا کړه. زه قرض پردی نه ورکوم چې د هغې په نتیجه کې مال هم څوک قرض نه راکوي چې راکوي نو ګاڼه به رانه اخلي. دا نقصان زمونږ دی، دا نقصانات په موږ کې موجود دي.